دریم دا چې کله مؤذن د بانګ نه فارغه شو نو د هغې نه وروسته بیا به ته څه وایي درود شریف ووایه دا سنت دي. څلورم نمبر دویمه کلمه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا څلورم نمبر خبره شله. او پنځم نمبر رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبي دا ووایه یو ځل. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. دا شپږ خبرې چې کوم دي هغه واورېدو والله لپاره دا سنت دي او کوم چې بانګ نه فارغ شوی دی نور الفاظ هغه بیا ومووي. دویمه کلمه شله درود شریف شو. او بلې صحابه کرامو کې بلال رضی الله تعالی عنه د نبي علیه الصلاة والسلام هغه مؤذن هغه بانګ وي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل یو صحابي ته حکم ورکړو چې ته مخکې شه او بانګ ووایه. نو هغه بانګ ووي د سهار بانګ و. نو بیا چې کله د هغې ټایم راغی اقامت ټایم راغی نو بلال رضی الله تعالی عنه کوشش دا کوو چې دا اقامت زه وکړم. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ان اخا سوداین دا زیاد بن حارث سودایي چې کوم دی ستا ورور د بانګ ویلی لهذا اقامت دوم دی کوي. نو دې دا معلومه شته چې کوم سړی مؤذن دی اقامت د هغه حق دی چې هغه چاته ووایي چې تو کر بیا صحیح ده کنې حق د حق د هغه دی چې کوم سړی بانګ ویلی اقامت به هم هغه کوي. او بل په دایي کې دا ده نبی علیه الصلاة والسلام بلال رضی الله تعالی عنه فرمایل چې خپل غوږونو کې ګوتې کېږي دا او بانګ ووایه ځکه چې انه ارفع لصوتک دې سره به ستا اواز چې کوم دی هغه اوچت وي. نو ښایسته اواز سره بانګ ویل غوږونو ګوتې ښېدل د بانګ طریقه ما ځکه وښیله چې زمونږ اکثر خلک بانګ ویلی لیکن هغه بانګ الفاظ غلط وي یا ټایم چې کوم دی غلط دی. روژې کې سږنۍ چې کومه روژه تیاره شوې ده ډېرو ځایونو کې د ختمونو نه به زه تلم د ټایم نه مخکې خلکو بانګونه ویل دي لا نقشې کوم ټایم نه دی برابر شوی او مؤذن بانګ شروع کړو د دې وجه د خلکو روژه خرابه شله نو څوک ذموار شي. دغه وجه فرمایي چې مؤذن چې کوم دی هغه ذموار دی نو دې د ټایم ته ګوري او د دې آداب و رعایت به ساتي بیا ولا الله اجر ورکوي او هغه اجر ورکوي چې د قیامت په ورځ باندې د مشکو په ټیلو باندې به ناست وي. د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی دله د ده سټ چې کوم دی هغه د نورو خلقو نه هغه اوږد ساتي. دا به نشاني وي د دې خبرې چې دا مسلمان چې کوم دی هغه په دنیا کې بانګونه ویل